آریانا هوایي شرکت له کابله دوبۍ ته پروازونه پیلوي. قدرمن لیدونکو به سلامونه مو هرکلی کوم. آریانا افغان هوایي شرکت به سر له دوشنبې څخه د کابل او دوبۍ ترمنځ منظم پروازونه پیل کړي. په اګست میاشت کې واک ته طالبان تر رسېدو وروسته دوبۍ ته د دغه هوایي شرکت پروازونه ځنډېدلي ول. د آریانا افغان هوایي شرکت پر فیسبوک پاڼه د خپرو شویو معلوماتو په حواله به د دغه هوایي شرکت هره ورځ دوبۍ ته پروازونه ولري او د یوه طرف ټکټ بیه به $550 وي. د یاد هوایي شرکت یو ویان ویلي دی چې د لومړي پرواز لپاره چې د دوشنبې په ورځ په ځای وخت مازدیګر به پر 4:30 بجو کېږي، د مسافرو تقاضا ډیره زیاته وه. په لومړي سر کې به دوبۍ ته دغه هوایي شرکت یوازینی نړیوال هدف وي. تر اوسه له دوبۍ څخه کابل ته ځینې چارتر پروازونه کېدل، خو نورمال پلان شوي تجارتي پروازونه ځنډېدلي ول. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا PIA هم تېره میاشت د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپل خدمات وځنډول چې علت یې طالبانو لخوا مداخلې ښوول شوې ده. طالبانو تر دې دمخه دغه شرکت ته خبرداری ورکړې وه چې باید د خپلو ټکټونو بیې راکمې کړي. د ټکټ د سیمه ییزو پلورځایونو په حواله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان د هوایي شرکت د یوه ټکټ بیه تر $2,500 زیاته وه، په داسې حال کې چې واک ته طالبان تر رسېدو دمخه هغه کابو $180 وه. PIA شرکت ویلي ول چې ټکټونه د بیمې بیو د لوړېدو له کبله په پخواني بیه نشي پلورلی، ځکه افغانستان اوس د جګړې ساحه ګڼل کېږي. په افغانستان کې واک ته طالبان تر رسېدو وروسته د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. همداراز له ګاونډي هیواد پاکستان سره د ځمکنیو لارو له تړل کېدو او ستونزو له ډېرېدو سره د پروازونو لپاره هم تقاضا ډېره لوړه شوې ده. دوستانو، زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.